سلامونه جوړ په خیر هیله د ښه وئ په خیر وئ نن د کتاب نړیواله ورځ ده زم راوتلی یم ښار ته او د اکسوس خپرندویې ټولنې یا کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوالې ورځې نمانځنې په پار ځانګړي تخفیفونه لګولي راځم ما ویل په دغه ولایت کې تاسې ته د کتاب نړیوالې ورځې نمانځنه هم وښیم او وګورو چې څومره ځوانان راوتلي د کتاب پیرودنې لپاره کوم ډول کتابونه دوی خوښوي او څنګه اکسوس خپرندویې ټولنې متفاوت تخفیفونه لګولي راځئ له ما سره بلا شکه چې یو تعداد کتابونه چې په نړۍ کې غوره کتابونه دي او زموږ ټولنه نهایت زیاته اړتیا ورته لري هغه موږ تر ډېره وسه پورې هڅه کړې ده چې کوم ماهرین موږ لرو په کومو برخو کې لکه هغه سیاست او ارواپوهنې په برخه کې چې دي هغه کتابونه موږ ژباړلي دي او دا د ټولنې سره یوه مثبته مرسته کړې ده خو یو تعداد نور کتابونه هم شته دي چې تر ډېره په تخصصي څانګو کې دي او هغه موږ نه دي ژباړلي نو دغه یوه خلا د دې ده چې موږ تر ډېره یعنې هغه متخصص ژباړن نه لرو چې مثلا د ساینس په برخه کې وي ځکه تر ډېره بریده پورې پښتو ژبه ساینس ته ډېره اړمنه ده نو په دې اساس دغه به موږ یوه خلا ډکه کړي موږ وینو چې یو تعداد هیوادونه د موږ په شان هیوادونه وو خو دغه ژباړې نه چې استفاده کړې دي نن ورځ د اتوم چښتن شوي دي نو په دې اساس موږ هم باید د ټولنې یو رغنده ملت واوسو چې د ټولنې او د نړۍ لپاره چې کوم غوښتنې د بشري ټولنې دي هغه پوره کړی شو په دې اساس نو دغه نیمګړتیاوې تر ډېره په افغاني ټولنه کې د هغه د تخصصي برخو د ماهرینو نشتون دی او علاوه د دې نه یو تعداد بنسټونه شتون دی چې باید د دولت لخوا نه جوړ شي لکه هغه د بعضې اکاډمیکو مرکزونو منځته راتګ دی چې بنسټونه ژباړې ته کار وکړي تعلیف ته کار وکړي او یو تعداد نور کارونه هم چې زه اړین بولم هغه په افغانستان کې چې تر ډېره هر څه همداسې پاتې دي د لیکوالۍ په برخه کې یعنې موږ خپله هم ډېرې خبرې لرو زموږ ټولنه دغه ډېره نه ده دود شوې چې د داستاني ادبیاتو لپاره یوه ښه آینده لري یعنې افغانانو سره هم ډېر داستانونه شته دي چې دغه هم باید تر کومه بریده چې ګټه رسولی شي هغونه په تعلیف او لیکوالۍ کې استفاده وشي د ابن جریر چې کله ماشوم و بیا د ده په اړه د ده پلار خوب کتلی و چې د ده لمنه د کاڼو نه ډکه وي ډبرو نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ ته ولاړ وي او هر هغه څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مزاحمت کوي دا یې په هغه ډبرو ولي او نه یې پرېږدي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مزاحمت وکړي نو کله چې پلار د ده په اړه دا خوب وکتلو نو د ده د خوب نه د پلار تعبیر چون عالم کس و هغه دا و
چې مطلب لکه ابن جریر که سبق وایي زده کړي وکړي نو دا کولی شي چې د دین کلتور ټولنې سنتو او د دغو مخنیوی وکړي نو په همدغه نیت د هغه ټول ټایم چې هغه بیا درس ته او لوست ته وقف کړو کې ډېر ملګري څه وخت مخکې ما یاد چې دلته اکسوس کې غونډه وه تقریبا 14-15 ولایتونه ملګري راغلي کتاب نړیواله ورځ نو څومره چې دوی دا ورځ ډېر لمانځلی شي څومره ښې طریقې سره لمانځلی شي خلکو ته ډېر روحیه ورکولی شي دغه لپاره به نن دغه ورځ د اختر ورځ او هغو کسانو چې کتابونه لیکلي زه ورته نن دغه ورځ په لوړ شان مبارکي وایم هغه اتلان دي په دغو مملکت کې چا کتاب ولیکه هغه واقعا اتل دی او هغه قهرمان دی ځکه پښتني ټولنه د تحصیل نه د تعلیم نه ډېره لرې پاتې شوې ده او هغه د مطالعې شوق نه لري خصوصا دلته ډېر ځینې هغه دي چې هغه اقتصادي مشکلات د خلکو نو که د ډوډۍ نه لږ پیسې وسپموئ او یو کتاب واخلئ او کتاب کور کې وساتئ تر څو تاسو ماشومان کتاب ولولئ نو یوه خبره زه وروسته کوم چې تر څو پښتو ولولئ پښتو ولیکئ او پښتو واروئ مننه تاسو کتاب واخلي او کتاب کوم ملګری دی د انسان چې کتاب کولی شي چې انسان ته مطلب توجه پورې ورکړي ابو نصر فارابي رحمه الله حواله کوي چې موږ د وخت نه جوړ انسان چې دی هغه د وخت نه جوړ دی خو انسان ډېر ورته پام نه په 2009 کال کې بیا سټډي وشوه په هغه کې بیا دا راغلل چې د انسان عمر چې دی تقریبا 8360 ورځې ده یعنې لکه یو ورځ چې ضایع کېږي داسې ده لکه دوی وجود یو غړی چې ضایع کېږي نو په همدغه خاطر تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی خپل ټایم مصرف کړي ضایع نه کړي نو د وخت د مصرف تر ټولو ښه طریقه هغلته بیا عظیم جمال یو کاناډایي عالم دی هغه بیا وایي چې ګولډن اور چې ورته یا طلایي ساعت هغه ده چې 20 دقیقې د مطالعې سره تیرې شي یعنې د ژوند 3.3 متولي % ټایم باید هغه مطالعې لوست او لیک دوه ته ورکړل شي نو ما میسج هم ملګرو ته هم دا ده سقراط چې کله وفات کېدو د نه بیا میسج پوښتنه وکړه د ورته چې ما پیغام دا دی ما هیله دا ده چې زه د اتم تر ټولو جګه غونډۍ ته وخېږم او خلکو ته ډېر په جهر سره ووایم چې هغه پیسې چې تاسې په کورونو هغه پیسې چې تاسې په موټرونو په دوه مسایلو مصرفوئ ښه خبره ده چې هغه په بچیانو مصرف کوي تر څو د تاسو ټول مسایل هم دو بچیانو ته پاتې کېږي نو ښه خبره دا ده چې دا کتاب مطالعې او لوست ته ډېر زیات وخت ورکړلی شي د دغه تعلیم او د تعلم له دورې څخه دوی باید له دې سره ځان عادت کړي هر هغه وخت چې دوی وخت پیدا کوي بلکې د ورځنیو چارو ترڅنګ یو خاص مهالویش ولري د مطالعې لپاره ولو که دا تدریسي هغه برخې چې دوی په پوهنتون کې په مکتبونو کې زده کړې ترلاسه کوي هغه کتابونه د دې ترڅنګ باید آزاده مطالعه ولري هر کله چې دوی دغه عادت خپل کړ نو زه مطمئن یم چې بې له کتابه به دوی ته سفر حضر او شپه ورځ به دوی سره کتاب وي او خامخا به هڅه کوي چې هغه خپله تنده په د کتاب په لوستلو په مطالعې باندې خړوبه کړي